السلام علیکم ګرانو او خوږو کتونکو. نن راغلی یم د ډورټموند تخنیکي پوهنتون ته، ټیکنیکل یونیورسټي اف ډورټموند یا TU ډورټموند ته، او ما ویل چې دا پوهنتون تاسو ته وښیم. دا شاته چې ما وینئ دا د پوهنتون هغه مین بلډینګ ده چې دلته د ریاضیاتو، احصایې او د اقتصاد پوهنځی ده په همدې بلډینګ کې. پوهنتون خپله ډېر غټ پوهنتون ده دوستانو. تقریبا 40 زره محصلین لري او 6.5 زره کارکوونکي لري چې په هغې کې استادان او همدارنګه د نور د پوهنتون ټول کارکوونکي پکې شامل دي، او د آلمان یو له بهترینو پوهنتونونو له جملې نه ده او په اولو 10 غټو پوهنتونو د آلمان کې راځي، او همدارنګه د تخنیکي زده کړو کې د تخنیکي زده کړو په برخه کې ډېر یو نومیالی پوهنتون ده. که چېرې تاسو غواړئ چې انجینري او د هغه نور مربوطه د نورې کومې ټولې رشتې چې دي د هغو لپاره که غواړئ چې آلمان ته زده کړو لپاره راشئ، نو د ما مشوره خو به دا وي چې د ډورټموند پوهنتون ته راشئ. او سربیره پر دې دا پوهنتون له 80 نه زیات پوهنځیانې لري، د لیسانس او همدارنګه د ماستري په برخه کې، د ډاکټرا په برخه کې په مختلفو رشتو کې تاسو کولی شئ ډاکټرا په برخه کې دلته راشئ او خپله ډاکټرا وکړئ. ډېر زیات معلومات به مشکل وي ځکه چې لکه څنګه مې چې مخکې ورته ویلې پوهنتون ډېر غټ پوهنتون ده، پوهنځیانې ډېرې زیاتې لري. نو په لنډ ډول یو څه درته وغږېدم، او که تفصیلا معلومات هم پکار وي نو د پوهنتون لینک به زه لاندې د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم، هغلته بیا تاسو خپله کتلی شئ. او راځئ چې اوس یو څه پوهنتون درته وښیم. لکه څنګه چې وینئ هر ځای کې لیکلي دي چې ماسکونه ولګوئ. د کرونا له وجې اوس پوهنتون داخل کې بې ماسکه اجازه نشته، باید ماسک لګېدلی واوسېږي. ښه، دلته یو څو پوهنځیانې دلته دي دغه تعمیر کې، هغلته وینئ 12 نه 19 شمېرې پورې پوهنځیانې دلته دي. فاکولتیتن یعنې پوهنځی یا فاکولته په الماني ژبه کې مورته وایي، چې د روانشناسي او همدارنګه د دلته یې پاس لیکل دي Erziehung, Wissenschaft, Psychologie, Bildungsforschung, Rehabilitationswissenschaft, Theologie او یو څو نورې پوهنځۍ دلته دي. همدارنګه یوه کتابخانه دلته ده. پوهنتون څو دانې کتابخانې لري، چې یوه غټه کتابخانه هاخوا ته ده چې هغه ته هم اوس ورځم، هغه هم درته ښیم. او یوه کتابخانه دلته هم ده په دې تعمیر کې. لکه څنګه چې وینئ بانک یعنې د ATM ماشینونه دلته شته، ضرورت نشته سړی د پیسو را ایستلو لپاره ښار ته لاړ شي. ښار یو څه لرې ده له پوهنتون نه، تقریبا 10 دقیقې لاره ده. ښه، دا د پوهنتون کتابخانه ده. لکه څنګه مې مخکې وویل پوهنتون ډېرې کتابخانې لري، چې دا هغه مین لایبرري ده، هغه اصلي کتابخانه همدغه ده، غټه کتابخانه. دلته دننه د زده کړې لپاره امکانات شته، یعنې سړی کولی شي همدلته کښېني او مطالعه وکړي. یعنې کتابخانه د دې لپاره صرفه نه ده چې کتابونه ترې راواخیستل شي، بلکې د زده کړې لپاره ځایونه لري، سړی کولی شي دلته کښېني. او همدارنګه د فوټوکاپي ماشینونه دلته شته چې ډېر په ارزانه قیمت باندې سړی کولی شي دلته فوټوکاپي وکړي، که چېرې سړی فوټوکاپي ته ضرورت وي. اکثره وخت د بعضې درسي مواد چې سړی غواړي هغه کاپي کړي، نو هغه هم دلته سړی ډېر په ارزانه قیمت سره کولی شي. دغه مخامخ سړک چې درته ښکاري دا ښار طرف ته تللی، بازار ته او ښار ته. لاندې بس راځي، په بس کې لږ مزل باید سړی وکړي، داسې 8 دقیقې. د هغه نه وروسته بیا په دغه ښاري ټرینو کې سړی کولی شي چې ښار خواته ولاړ شي. د لاندې چې وینئ دغه ها یا H چې لیکل شوی ده، دا د بس سټیشن ده، دغلته بس راځي.
دغه مخامخ د زیړ تعمیر چې ده دا د پوهنتون منزا ده، یعنې د پوهنتون طعامخانه ده. دلته سړی کولی شي چې ډوډۍ وخوري. البته دلته د طعامخانو سیستم داسې ده چې لکه رستورانټو غوندې، یعنې دلته ډوډۍ په پیسو ورکول کېږي. خو نظر د ښار رستورانټ ته سړی د باندې ډوډۍ خوري، دلته ډوډۍ ډېره ارزانه وي او ډېر په مناسب قیمت باندې سړی کولی شي چې ډوډۍ وخوري. لکه څنګه چې وینئ اوس فعلا خو هر څه بند دي، اجازه نشته. صرف د ډوډۍ اخیستو اجازه شته چې دلته ډوډۍ واخلي، خو د خوړلو لپاره امکانات فعلا نشته. د کرونا له وجې هر څه تړلي دي. دغلته لیکلي دي یونیورسټي ډاینینګ سروسز، student financial services, student housing services او همدارنګه سنټرل ایډمنسټریشن دا ټول همدلته دي. څوک چې نوی راسي باید دغه تعمیر ته راسي که چیرې غواړي چې لیلیه واخلي، یعنې دلته که په ښار کې نه اوسي غواړي دلته د پوهنتون لیلیې کې واوسي، نو دې تعمیر ته باید راسي، دلته دوی ته خبر ورکړي تر څو چې دوی یو اطاق ورته اماده کړي. د طعامخانې مخ ته دغه ماشین هم لګولی، که چا طعامخانې ډوډۍ نه خوښېږي نو دلته هم یو څه چاکلیټ، بسکټ او جوسان وغیره شته، سړی کولی شي دا هم واخلي. البته دا هم په پیسو دي، دغه څنګ کې ماشین ته پیسې ولیږي او بیا لاندې سړی کولی شي چې هغه هر شی یې خوښ وي هغه لاندې د دې نه راواخلي. د پوهنتون نقشه ده او دلته د پوهنتون په هکله ټول معلومات لیکل شوي دي، پوهنځیو په هکله او همدارنګه د بس سټیشن او همدارنګه د دې سکای لاین هوایي ټرین سټیشنونه وغیره ټول. لکه څنګه چې ګورئ پوهنتون دوه کیمپسه لري، یو کیمپس نارت ده او یو کیمپس زود ده. زه اوس فعلا په کیمپس نارت کې یم، یعنې په دغه شمالي برخه د پوهنتون کې یم، شمال طرف کې، او په دې کې دغه ټولې پوهنځۍ دي چې دې ټولو نومونه اخیستل به اوس دلته ډېره مشکله شي. خو زه به د پوهنتون ویب سایټ د ویډیو په ډسکرپشن کې لاندې ورکړم، تاسې کولی شئ هلته بیا وګورئ چې څومره پوهنځۍ دي دلته په دې پوهنتون کې او کومې رشتې دي دلته. کیمپس زود هغه د جنوب طرف کیمپس چې ده هغه کې بیا دغه پوهنځیانې او همدارنګه نور هغه دفترونه هم دي یو څه د پوهنتون چې هغه په کیمپس زود کې یا ساوت کیمپس کې دي. زود ساوت ته وایي یعنې جنوب خوا، او نارت طرف ته وایي په انګلیسي کې نارت ته وایي یعنې شمال طرف دی پوهنتون. Nächster Halt, Campus Süd. د محصلینو لپاره یو بهترین سهولت چې دا هغه دا ده چې په پوهنتون کې دلته دغه بایسکلونه دي او دا د محصلینو لپاره مفت دي، یعنې د محصل په حیث سړی کولی شي چې دا بایسکل راواخلي او هر چېرته چې ځي خپل ضرورت پرې رفع کړي. لکه څنګه چې وینئ دغلته دغه کوډ ده او تاسو ته یو هغه آی ډي جوړېږي او اپلیکیشن تاسو موبایل کې انسټالوئ او د هغه نه وروسته بیا د هغه اپلیکیشن په واسطه دغه کوډ سکین کوئ، بیا اتومات دلته د
بایسکل قلف خلاصېږي او دغه نه وروسته سړی کولی شي بیا د دې بایسکل نه په وړیا ډول استفاده وکړي. دا د ښار نه چې ټرین سټیشن کې سړی راسي دا پوهنتون ده او دا مخامخ دغه لیلې دي د پوهنتون ډېرې لیلې لري. دغه طرف ته هم لرې د مخامخ چې وینئ 11 دقیقې پیاده لاره دغه خوا کې هم یو څو تعمیرونه دي او دغلته نږدې ټرین سټیشن ته مخامخ هم لیلې شته. دلته هم اتاقونه پیدا کېږي. سړی بیا لنډ دلته ټرین سټیشن ته لاړ شي که چیرې ښار ته ځي.